تاسو د انسانانو منډې چرته کتلې دي؟ د سارو منډې پکې میخې خرڅېږي، غواګانې خرڅېږي، خو د انسانانو منډې هم کتلې دي؟ تا چېرته کتلې ده لکه؟ د انسانانو منډې دا کم چې دا پرایویټ هسپتالونه دي پېښور ته لاړ شه وګوره، هلته انسانان خرڅېږي. او څنګه خرڅېږي زه درته وایم. پرون زه تللی یم دغه پېښور ته یو ځای ته پرایویټ هسپتال نوم یې نه اخلم، دا منصور دیوبندي را سره و چې هسپتال ته ورغلو. ډاکټر صاحب ضرور ډاکټر صاحب لاول 1000 روپۍ فیس خبره نه فیس لاول ورکړه، بیا خبرې کوو فیس خو 1000 روپۍ واغشت. ما یې واله فیس زه خو راغلی یم ډاکټر صاحب فیس ده چې تا له فیس درکړم. چې څنګه ډاکټر صاحب یې فیس ورکړو دا ور یې کوله وکړو لکه د واده روټۍ چې شروع کېږي وي پینډ ته وایي لکه روټۍ تیاره ده ورادې دقه څه موبایل شو واته پې ورننوتل. چې ورننوتل ډاکټر یو ته ویل لکه ستاسو مسله ستاسو مسله ستا بس ټوله باندې یو غوبل شو لګیا دی. هلکه د الله بنده یو کس دننه کا یو تپوس وکړه مسله معلومه کړه بس ډایرکټ څه مسله ده څه مسله ده بس لیکل دي او پړپړي دي لیکو یاره دا واله شا وکړه ټسټونه وکړه بیا ده. ما ویل ډاکټر صاحب مسله مې ووره چې څه تکلیف دی بیا ټسټونه لیکه پلاره که نه وایي نه بس شا به ټسټونه وکړه بیا خبره کوو. ټیک ده جینو لاړم ټسټونه مې وکړل راغلم. چې کله مې ټسټونه وکړل او راغلم نو زه ورته یم ډاکټر صاحب زما مسله لږه ووره. نه بس ما ټسټونه وکړل بس دوی دوی لیکم دوی بس لګیا دی سم جنریټر دی لوی پړپړې راته ولیکل سمه د بخاري شریف پرچه وه دونه پرچه یې راکړه منډه بس دوی واخله او څه وایي دوی به چا نه واخلې بار زما کس ولاړ دی هغه له ورشه د هغه نه دوی واخله هغه به دې بوځي بل د کې دویم نمبر میلاویږي بل چا نه وانخلې ګورې. ما وی چې اوس دنه واخله چې کمیشن ورکې ورته میلو شي. صاحب رالم دوی دوکان ته دوی دوکان ته چې ورغلم پرچه مې ورته کېغوستل هغه اوس لګیا دی د هغه المارۍ نمبر اخلو د هغې نمبر اخلو د هغې نمبر اخلو لوی ډېرې د په کونټر باندې کېغوستلو. نو ما ویل پلاره تا خو دومره مال راواغېشتو چې دې له خو بوس چېرته یو کنال پټې غرځو چې تا له پیسې درکړو دا خو دونه مال تا ماله راوړو او مې دومره مال دې راته جمع کړو چې دې له بوس چېرته ګاډي کوږي دا خو په موټرسایکل باندې نه وړلی کېږي دونه مال یې راکړو. دوی خو مې راواغېشته راغلم کور ته راغلم دوی مې راوړه پلار مې ما ته وایي دا یو دوی ورکې دا نشې د چا نه معلوماتو کو دا مه خوره. دلته بل ډاکټر ام بي بي سو هغه مې وړه ما ته بلکل دا دوی مه خوره دا ټوله چې کومه یې درکړې ده ټوله دویم نمبر ده. دغه انسانانو منډې دي ښه دغلته انسانان خرڅېږي. لیبارټرۍ والا به وروړه ډاکټر به په لیبارټرۍ والا خرڅوي لیبارټرۍ والا به په دوی والا خرڅوي چې په ځان پېږي فرېږي که نه نو په 600 کسانو باندې به خرڅ شوي وروړه کار به یې درله کتلي. ډاکټران دا ښه فیشه ده ښه خلک ورکې شته لیکن زه بېګا دې ته حیران شوم چې تا زما خو خیر تا پیسې واغېشتې واله مړه 4,000 یا 15,000 6,000 لاړلې لیکن صرف دا سوچ وکړو چې څونه مسلمانان غریبانان به روزانه تاسو داسې کوئ چې خپلې کمیشنې به اخلئ. او قسم ابو راته یو کس ویلي سیټي سکین دی پېښور کې ما ته ویل قاري صاحب اوسه پورې به ډاکټرانو زموږ نه 30% دغه اخیستو کمیشن اوس نه 70% کمیشن اخلي په سلو کې او یا به ډاکټر لځي نو تا ته به هغه ټسټونه لیکي او که به نه لیکي تا ته به دونه دویانې لیکي او که نه لیکي. انسانان